د افغانستان اسلامي امارت د ملي بیرغ په هکله سوې پریکړه رد کړل او د شیخ صاحب ملا هیبت الله د پریکړې په اړه باوري نه دي دا چې طالبان څه وایي او د ملا هیبت الله یا د پریکړې ته ولې شکمن دي. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبانو د ملي بیرغ په هکله خپله پریکړه بیرته واخیسته. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوګو له ملي بیرغ څخه سپین بیرغ ته واړوله او همدارنګه د افغانستان ملي بیرغ په هکله پریکړه وکړه چې باید له دولتي شعبو څخه وایستل سي، د خلکو ترمنځ یې ناندري راپورته کړي. خلکو ملا هیبت الله ته منسوب دا فرمان له افغاني ارزښتونو سره کلکه دښمني وبلله او له دوی څخه یې د دې پریکړې په هکله وضاحت وغوښت. اوس تازه داسې ښکاري چې طالبانو خپله دا پریکړه اخیستې او د ملا شیخ د دې فرمان چې ملي بیرغ یې منع کړی په هکله یې د څیړنو ویلي راپورونه خپاره سول، ولې کوم رسمي سند نه دی موجود چې داسې دې رښتیا کړي چې دا فرمان رښتیا هم د طالبانو مشر صادر کړی. د طالبانو یو ویاند بلال کریمي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د ملي بیرغ د منع کولو په اړه د فرمان په رښتیاوالي څیړنې کوي ترڅو معلومه کړي چې دا فرمان رښتیا هم د طالبانو مشر ورکړی. کریمي وویل په دې اړه څیړنې روانې دي ترڅو معلومه سي چې په دې فرمان کې څه لیکلي او ویل سوي دي. هغه د ملي تلویزیون له لوګو څخه د ملي بیرغ ایسته کول او سپین بیرغ ته د تغییر ورکولو په هکله وویل چې یوه اداره حق لري چې څنګه د خپل ځان لپاره لوګو ولګوي. یو شمیر سیاسي کارپوهان له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د دې فرمان په هکله دي بیرته له سره کتنه وکړي. د شیخ ملا هیبت الله له لوري د یوه داسې فرمان هیله نه وه، خو چې وړاندې سو نو د افغانانو سخت غبرګونونه یې راوپارول. خلک طالبانو ته مشوره ورکوي چې باید په داسې اساسو شرایطو کې پر داسې موضوعاتو باندې کار ونه کړي چې له دغه نظام څخه د خلکو زړونه مات سي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. که چیرته تاسې د طالبانو د دغو څرګندونو په اړه کوم نظر لري، خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو شاوخت او ښې چارې د الله په امان.